پلار یعنی ټول ژوند د پلار زوی په اوږه باندې لاس کېښود او ورته یې وویل زویه زه به قوي یم زورور یم او که ته به قوي یې زوی یې ورته وویل چې زه قوي یم پلار یې چې د 15 کلونو په شاوخوا کې و بیا یې د زوی نه پوښتنه وکړه چې زویه زه به قوي یم زورور یم او که ته به قوي یې زوی یې ورته بیا وویل چې پلاره زه قوي یم پلار یې د ځایه پورته شو او یو څو قدمه مخکې ولاړ او له خفګانه یې څو اوښکې د سترګو توی شوې او د درېیم ځل لپاره یې د زوی نه بیا پوښتنه وکړه چې زویه زه به قوي یم او که ته به قوي یې زوی یې ورته وویل چې پلاره ته قوي یې پلار یې ورته وویل زما ناراحتي چې دې ولیده نو ځکه دې وویل چې ته قوي یې زوی یې ورته وویل هغه 2 ځلې چې مې درته وویل چې زه قوي یم علت یې دا و چې ستا لاسونه زما په اوږو باندې پراته وو ملا مې د غره په شان کلکه مضبوطه او ګرمه وه خو چې کله دې لاس زما د اوږو نه پورته کړ او روان شوې ومې لیدل چې بې له تا نه زه هېڅ هم نه یم